که په یو کور کې جنگ جګړې ډېرې زیاتې وي او هغه کور ماحول بالکل خراب شوی وي، که دا رونه او خویندې جګړې کوي، که ښځه خاوند جګړې کوي، خواښې وي انګور وي هغوی جګړې کوي، یا مور او پلار دی او بچي دي هغوی جګړې کوي. دې وجې نه د کور ماحول ډېر زیات ګډوډ دی. نن درته یو داسې وظیفه ښیمه، یو داسې عمل درته ښیمه، د قرآن مجید یو آیات درته ښیمه، قرآن مجید به کلو کې هغه ځای پکې راواړوې خپله. انشاءالله د دې عمل په برکت سره به د کور نه تمامې جګړې وځي. څومره اختلافات چې وي هغه تمام اختلافات به ختم شي او دوی به داسې خواږه دوستان د یو بل جوړ شي چې د یو بل نه بیا زارېږي، قربانېږي. زما عزتمندو، کله کله داسې وشي چې بچي د مور او پلار نافرمانه شي او دا بچي بیا جګړې کوي په کورونو کې. کله کله داسې وشي چې رونه او خویندې هغوی د یو بل سره جګړې کوي. کله ښځه او خاوند روان شي هغوی د یو بل سره جګړې کوي. نو چې دغه روان شي نو دا خو بیا بالکل نه جوړېږي. خو زه د قرآن مجید چې دا کم آیات درته اوس ښیم او دا کومه طریقه درته ښیم، په دې طریقې سره دغه آیات مبارک ووایه، انشاءالله څومره سخت اختلافات چې وي، سخته جګړه دې ولې نه وي، سخت شدید اختلافات به هم رب العالمین ختم کی او په محبت باندې به دغه ټول اختلافات رب العالمین بدل کی. کله کله د خواښ انګور جګړه وي، د هغې د وجې نه د کور زموږ د کورونو دا ټول ماحول خراب وي او زموږ حیا، زموږ عزت هغه بالکل لوټ مار شي د دې ډېرو جګړو کولو سره. او بعضې کورونه په جګړالو کورونو باندې یاد وي، جګړمار کورونو باندې. نو که تاسو غواړئ چې زموږ په کورونو کې د امن راشي، خیر د راشي، برکات د راشي، د هغې دپاره د سورې انفال دا کوم آیات مبارک چې درته ښیم د دې آیات د وظیفه شروع وکړي او دا کومه طریقه درته ښیم په دغه طریقې سره وایي، انشاءالله ستاسو کورونو کې به یو ډېر لوی خیر، یو ډېر لوی برکت رب العالمین پیدا کړي. او څومره اختلافات وي، نفرتونه وي، بغض، کینې، حسدونه وي، دغه تمام به رب العالمین ختم کړي او په محبت باندې به دوی چې کوم دی د یو بل سره اوسېږي. که رونه خویندې وي، که خواښ انګور وي، که بچي او پلار، بچي او مور وي، یا نور څوک وي، خو په دا کور کې جګړې ډېرې کېږي. نو بس دا عمل ولو کې انشاءالله د هغې نه پس به نه جګړې کوي، نه به د ستاسو حیا اخلي. دې دپاره تاسو ځان ته قرآن مجید کلو کې 10 نمبر پاره راواړوئ، سورې انفال آیات نمبر 63، 63 نمبر آیات په سورې انفال کې راواړوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزیز حکیم. د سورې انفال دغه آیات به په کثرت سره ووایئ. که څوک یې زیات په کثرت سره نشي ویلی، وایي چې یو تعداد دې معلوم شي. دغه آیات مبارک به 1000 ځله ووایئ، 1000 مرتبه 1000 ځله به ووایئ او بیا به دا په اوبو باندې دم کې یا به د خوراک په یو څیز باندې دم کې. او د خوراک دا څیز به په هغه کسانو باندې وخورئ د کومو کسانو چې خپل منځ کې اختلافات وي، شدید نفرت وي د یو بل سره او بغض، کینې، حسدونه وي د یو بل سره، په هغې کسانو باندې به دا وخورئ. د دې عمل په برکت باندې به هغوی د یو بل دوستان جوړ شي او داسې وي چې د یو بل نه به زارېږي، قربانېږي بیا. یا به دغه آیات چې تا 1000 ځله وویلې، د سورې انفال دغه آیات نمبر 63، دا چې 1000 ځله وویلې دا به اوبو باندې دم کې او دا اوبه به د کور په ټولو افرادو باندې وڅښې. ستاسو کور کې څومره کسان وي ټولو باندې به عمده اوبه وڅښې. انشاءالله د دې عمل په برکت باندې به په کور کې یو ډېر لوی خیر او برکت نازل شي او ستاسو کورونه به جنگ جګړې، دغه تکالیف او دغه مصیبتونه دغه به مکمل عمر دپاره ختم شي.